سینې څنګه غټې کړو او څنګه چې مړاوې شوې سینې څنګه شخې کړو. د لومړي په شانتې سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مفضل وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، په خوا کې ورسره د ګوګل نښان ووهئ. مننه. څنګه هغه سینې چې ډېرې ژر مړاوې شي او څنګه یې بېرته ژر شخې کړو. اکثره داسې وخت راغلی وي چې مېرمنو سینې داسې وي چې خاوند ترې خوند نشي اخیستی او نه هم ښځه واپس پخپله ترې خوند اخیستلی شي. یعنې د انسان په بدن کې بیا د ښځې په بدن کې د ټولو نه دوه مهمو ځایونه چې دي، یو کناټې دي او بل سینې دي چې ښځه ترې خوند اخیستلی شي. نو چې کله دغه دواړه د کاره ووځي نو بیا خو هېڅ خوند نشي اخیستلی. نو کولی شئ څنګه د دغه دواړو په واسطه باندې موږ تاسو مېرمنې ته بېرته خوشحالي ورکړو. کولی شئ تاسو مېرمنې سینې او د مېرمنې کناټې څنګه شخ کړئ. که کناټې هم څومره هم نرم وي خو خوند یې زیات وي، خو د هغه نه سینې چې نرم وي بیا یې خوند ډېر کم وي. راځئ د دې سره څنګه کولی شو د مېرمنې سینې بېرته کلکې، مضبوطه او خوند برابرې کړو. تاسو به داسې چل وکړئ چې لیمو، سوډا او یو ټماټر پیدا کړئ. د هغه څخه به داسې دې طریقه تاسو نسخه جوړه کړئ. لومړی به تاسو ټماټر راواخلئ او د هغه څخه به اوبه وباسئ. بیا به د هغو اوبو څخه تاسې اوبه د رومیانو څخه یا ټماټرو څخه یا بانجاني رومي څخه تاسې اوبه وایستئ. نو د هغه وروسته به تاسو سوډا ور واچوئ. سوډا به مکس کړئ او د اوبو په شانتې به ورسره واچوئ. یعنې داسې به اوبه باید د رومیانو یا ټماټرو اوبه باید د سوډا څخه زیاتې وي، یعنې سوډا پکې لږه وي او د هغه اوبه باید زیاتې اوسېږي، یعنې د رومیانو اوبه باید زیاتې اوسېږي. له هغه وروسته به تاسو ټماټر چې کله تاسو ور واچول او سوډا مو هم مکس کړه، تاسو به له هغه وروسته دغه ور واچوئ، لیمو واچوئ. یعنې لیمو څخه به اوبه وباسئ او دې سره به یې مکس کړئ، ګډ به یې کړئ. کله مو چې دا هم ور واچوو نو تاسو به یې تر 10 منټه پورې پرېږدئ. له هغه وروسته به تاسو د لیمو پوټکي سره او د یو هغه رومۍ چې تاسو اوبه ترې ایستلي وي د هغه به په دې اوبو کې ښکته کړئ. لومړی به تاسو د رومي څخه استفاده وکړئ، په سینو باندې به یې ووهئ. یعنې د ټماټر څخه به هغه اوبو کې چې درې واړه مکس شوي ګډې کړي وي، تاسو به لومړی رومي راواخلئ او په هغو اوبو کې به یې واچوئ او بیا به یې راواخلئ د مېرمنې په سینو به یې ووهئ. کله مو دا لومړی ووهل نو له هغه وروسته به بیا تاسو لیمو راواخلئ او بیا به یې د سینو په منځ کې یا د سینو په چارې کې ورته ووهئ تر څو تاثیرات یې زیات شي. تر یوې هفتې پورې دغه تجربه تاسو وکړئ نو تاسو به وګورئ چې تاسو د مېرمنې سینې څومره کلکې شوي وي. خو باید یادونه وکړم تاسو تر یوې هفتې پورې د مېرمنې سینو څخه ګټه مه اخلئ. له هغه وروسته وګورئ چې تر یوې میاشتې به ستاسو د مېرمنې سینې شخې لکه د لرګیو په شانتې وي. نو خدای دې وکړي ملګرو زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.